مې د په خدای کلمه مې ته ووي او چې خودکشۍ ته تیار کړی و. 3 څلور د مخکې مې قسم په خدا ګاډی روان کړی چې مې یو سیټ او مې ودرو مې خودکشي کومه. سلامونه نیکې له افغانانو وروڼو، یو څو نقطو ته اشاره کوم مخکې د دې چې دا ویډیو تر اخره پورې وګورو. هغه ځوانان چې دلته په اروپا کې، امریکا کې یا په نورو اماراتو کې، سعودي عربو کې دغسې مسافري کوي سره په نورو ملکو کې او خپله هستي و نیستي اخلي سره کورنیو ته یې لیږي او هغوی هم همدغسې ورته توتو تالا کوي. یوې نقطې ته مو پام ونیسئ. کله چې تاسې مسافرۍ ته ځئ او یو بل ملک کې د تاسې پښه لګېږي، پر دې مطمئنه واوسئ چې د تاسې 10 کاله ګارنټي له منځه لاړل. که تاسې وایئ چې زه به په 1 کال او 2 کالو کې خپل ژوند را جوړ کړم او میلیونر به شم او دا ده او هغه ده، ما داسې خلک ولیدل چې په 20 کلو کې، په 13 کلو کې، په 40 کلو کې سپین ږیري دي خو تر ننه پورې 1 روپۍ ځان سره سیوینګ نه لري، 1 روپۍ ځان سره پیسې سرمایه د ده جب کې نشته ده، کورنۍ ته نسي ورتلی، د ټکټ پیسې د سره نه وي چې دا کورنۍ ته لاړ شي، هغه په قرضو اخلي، بیا هغه قرضونه په قسطو باندې خلاصوي. دا د یوه نقطه. دویمه نقطه، تاسې دلته په اروپا کې په دې مطمئنه اوسیږئ، هغه کورنۍ چې دلته اوسیږي چې تاسې دلته په اروپا کې ذوب کیږئ. ذوب په معنا خو پوهیږئ که نه، لکه اوسپنه چې له اوسپنې سره ذوب سي، په دغه رقم باندې د اروپا، د امریکا او د نورو ممالکو دغه خاوره داسې ده چې تاسې ذوب کوي. دا د ژبې فشار، د کلتور فشار. دلته به شاید بعضې ځوانان راجګ سي چې نه والله موږ خو داسې پخې کورنۍ نه یو، موږ نه ذوب کیږو. پر دې مطمئنه واوسېږه که ته ذوب نه سي د تا زوی، او که د تا زوی ذوب نه سي د تا لمسی خو 100 په 100 کې ذوب کیږي په دې خاوره کې. هغه کوم هویت چې ته لرې په افغانستان کې، ګوره که موږ تاسې که نه وایي د فلانکي زوی، د فلانکي مسی، د فلانکي کړوسی، هغه شی بیا تا پورې دلته نشته ده. ما داسې کورنۍ ولیدې چې مړي یې له اروپا څخه راوړل، په افغانستان کې یې ښخ کړه، سپین ږیري خلک پرې راټول سول، یو دعا یې پرې وکړه، ډوډۍ وخوړه، لاړل په خپله مخه. هغه خلک اوس څوک یادوي نه. نو مخکې له دې چې دلته ذوب سئ، د خپلې آیندې، د خپل ژوند لپاره یوه لار پیدا کړئ او هغه لار پیدا کول هم د تاسې لاس کې ده. ډېری ځوانان ما داسې حالت کې ولیدل چې له دغه ځایه کورنیو ته پیسې لیږي. یو ویډیو به تاسې هم لیدلي په سوشل میډیا کې، کته او پورته کېږي چې هره ورځ وایي ما ته زنګ راځي چې مریضان یو او هغه هلک ژاړي. نو دغسې ځوانان ما په خپلو سترګو ولیدل چې له ده ځایه پیسې کورنیو ته لیږي او کورنۍ یې په مستیو، په عیشت او معیشت کې دي، په ساتیریو کې دي. زه خپله افغانستان ته تللی وم، په افغانستان کې ما دغه حالت په خپلو سترګو ولیده چې ورونه یې په خارج کې دي او دوی ته پیسې راتلې او دوی به کله به وروره په یو ځای کې چکر یې والی او کله په بل ځای کې او کله موږ ته به یې زنګونه وهل چې راځئ فلانکي ځای ته میله لاړ سو. یعنې ما دغه حالت چې په خپلو سترګو ولیدم، مالې په دې خلکو باندې رحم کول دا تر ټولو غټ جهالت ده. ځوانانو هلته ځان نه روبوټ جوړ کړی ده په اروپا کې، سهار کار ته، ماښام کور ته، شنبې و یکشنبې رخصت یا شنبې و یکشنبې یا دا په کور کې کالي مینځي یا وروره کور پاکوي یا کوم بل کار کې مصروفوي. دی په منډو کې هغه ځوان ته پیسې رالیږي، ته ځان یا آینده جوړه کړي چې زه سبا درسم هغلته یو 15 ورځې په ارامۍ ژوند وکړم. نه، دا شی خو بالکل نشته ده، دا رحم خو بیخي نشته ده. بالمقابل هلته دغه پیسې اخیستل کېږي او داسې فکر کوي چې هلته په ونو کې ځوړندې دي. او دا خبره ګوره د بعضې ځوانان په ټوکو باندې بولي. حقیقت هم دا ده چې ډېری افغانان، ډېری خلک چې په افغانستان کې ژوند کوي، همدغه لامل سوی ده چې دوی دومره بې غیرته سوي دي چې د خیرات پیسو ته کیني سره. هغه ځوانان چې په افغانستان کې دي، هغه کورنۍ چې په افغانستان کې دي، دوی داسې فکر کوي چې په اروپا کې پیسې ځوړندې دي. دا که تاسې په ټوکه بولئ، دی باندې تاسې ویډیوګانې لیدلي دي، خو حقیقت هم دا ده چې دوی داسې فکر په دوی په ذهن کې دغه شی ټاپه سوی ده چې دا اروپا کې پیسې په پرتې دي او دوی یې شکوي او موږ ته یې رالیږي او هغه څوک چې نه لیږي هغه بخیلان دي یا مثلا لوچکان دي یا لنډغر دي، 100 نومه په تاسې باندې ایږدي. ګورئ د خدای روی ته وګورئ، که نور څه نه سئ کولی، حداقل د 1 کال د ژوند دلته مو عمر تباه ده، خو د 1 کال د ژوند پیسې ځان ته ټولې کوي سره انویسټ یې کوي. میاشتې 50 روپۍ 100 روپۍ ځان ته انویسټ کوي، 10 کاله پس هغه 100 روپۍ تاسې ته 1000 روپۍ کېږي. هغه 10 کالو کې چې څونه پیسې تاسې انویسټ کړي دي هغه به د تاسې لپاره دومره سرمایه جوړه سوي چې تاسې سبا که افغانستان ته ځئ نو په افغانستان کې به تاسې احتیاج دې ته نه یاستئ چې یو چا ته خوله خلاصه کړي
یا بیرته بله ورځ وروره یوه ورځ یې تېره کړې نه یو په سبا اروپا ته رامنډې وهي. ما پر خپلو سترګو ولیدل چې په هلته وروره قرارې سار به وځي سره تر مازدیګره پورې به چکرې وهي، میلې به کوي، کور ته چې راسي مور خور ورور وروره چې زنګ ووهي مریضان دي، چې زنګ ووهي کور کې ډوډۍ نشته، تا به میله نه کوله، تا به هغه پیسې کور ته وړه راوړي وه، تا به غوړي راوړي وه، تا به بل شی راوړي وه. ځوانان ما دلته په اروپا کې ولیدل چې په کال کې یو جوړه کالي ځان ته نه اخلي. په افغانستان کې دوی اختر ته بیل کالي دي، روژې ته بیل کالي دي، په شب برات ته بیل کالي دي، وروره کته ته بیل هرې نخرې ته دوی بیل کالي اخلي سره. یو بایسکل غواړي، بلې موټر غواړي، بلې دا غواړي، بله هغه غواړي. او دغه کوم شی چې تاسې دوی ته مساعده کړي دي همدغه باعث د دې سوی ده چې دوی دومره بې غیرته سوي. دلته بعضې ځوانان بیا راجګ سي چې والا موږ خو د همدوی لپاره راغلي وو. 10 کاله پس بیا همدغه ځوانان چغې وایي چې والا د ما خو حالت ډېر خرابه ده، چغې او بغارې یې ختلي. اوله کې چې دا نوی راسي په مستۍ کې یو څو روپۍ وګټي، کورنۍ ته یې ولیږي، مستۍ کې ځان ورته داسې وایي چک چې نوی زلمی سي په دیوال داسې کوږ کوږ ګرځي. نو دا هم همغسې پوه شوې چې دا نوي راسي دا لږ ذره په مستۍ کې سره وروره لګې یو 500,000 روپۍ چې دوی سره اضافه سي هغه چټک ولیږي، ځان ورته داسې غټ سړی ښکاري چې اوهو ما خو له اروپا پیسې ولیږلي. 10 کاله پس همدغه ځوانان همدغسې ځوانان ما په سلهاو ولیدل چې دغه کارونه به یې کول، نن همغه په خپلو حیرانه پاتې دي چې دا مو څه بد کړي دي. نو زه دونه درته وایم، د ورورۍ درته وایم چې خپلې حد اقل 50 روپۍ انویسټ کوئ. هغه خلکو ته تاسې غیر له روبوټه غیر له یو ماشینه بل هېڅ شی نه یاستئ. که تاسې باور کوئ که نه کوئ، هغه خلک تاسې ته د روبوټ د ماشین په سترګه ګوري او په دغه نظر کې دي چې په اروپا کې پیسې ځوړندې دي. که یې راولېږلې خو هغه تر ټولو ښه خلک دوی دي، او که یې راونه لېږلې بس وروره بخیل هم دي، لوچک هم دي، لنډغر هم دي، پوډریان هم دي، هر نوم هم په تاسې باندې ږدي. خپلې پیسې انویسټ کوئ. ما په خپلو ځوانانو باندې په دغه خپلو افغانانو باندې مې زړه خوږېږي. پیسې مو باندې کوئ، 100 روپۍ 50 روپۍ هر څومره چې د میاشتې کولی شئ. ګوښه کوئ یې مه، اږدئ یې مه، هغه ګټه نه کوي. پیسې خپل ارزښت له لاسه ورکوي. بند یې کوي، په یو کاروبار کې بند کوي. ګورئ ټول په تاسې کې به که ته اسناد نه لرې، د تا یو ملګری خو به یې لري. په یو کلن اسناد باندې، په 2 کلن اسنادو باندې تاسې بروکر خلاصولی شئ. که تاسې ته طریقه نه ده معلومه، زه یې درښیم چې بروکر څنګه پیدا کوئ، خلاصوئ یې څنګه، انویسټمنټ څنګه کېږي، په کوم سټاک کې تاسې پیسې انویسټ کوئ، ټوله طریقه زه درښیم. تاسې غوښتل ما ته په کامنټ کې ولیږئ پاکستانه ته پوه شوئ. نو بس زه پوهېږم چې تاسې غواړئ چې زه تاسې دغه طریقه در زده کړم. که تاسې غوښتل چې دا طریقه زه در زده کړم، بروکر څه رقم پیدا کړو ځان ته، څوک یې کولی سي، په کومو اسنادو باندې کېږي، په څه طریقه باندې کېږي، هغه ټوله طریقه به زه تاسو ته سټپ بای سټپ در وښیم. څه مشکل نشته ده. فقط په کامنټ کې راته ولیږئ، خپل میسج راته پرېږدئ. زه به انشاءالله تاسو ته یو ویډیو مکمله په دغه هغه باندې جوړه کړم، په د موضوع باندې، هغه ځوانان چې په انویسټمنټ باندې نه پوهېږي. باقي لږ ځان را په ځان رحم وکئ. سبا چې له دغه جایزۍ په دې اروپایي جامعه کې ځان مه ذوب کوئ، ځان مه له منځه وړئ. خپل ځان لپاره که ټول عمر په منډو کې تېروئ، حد اقل 1 کال خو د ځان لپاره هم ژوند وکئ سره. دغونه خو دا د موږ او تاسې جسم، دا د موږ او تاسې بدن په موږ او تاسې باندې حق لري. نور دا ویډیو در سره ګورو. وړه لور مې دعا تی نوم دی، هغې راته هغې نه بټ لیپنوکو بابو څنګه یې؟ ویزه ته دعا کوم او ډېر مې یادېږي. والله بیا مې دا ګاډی راوګرځول، روان شو په دې روډ باندې. بیا مې یو ملګری دی عالم دی، هغه ته مې مشوره هم وکړه. مې هلکه ډېر ستړی شوم دې ژوند نه. والله یو خو میزه خرابه ده، مور راته بیماره شوه. والله د هغې ورځ تر ورځ د هغې ژړا، هغې فریاد او زویه راشه لیدلی مې نه یې، ویې دې نه ما، هېڅ پته نه د ژوند.
نور لیدم هم په نصیب کې یا به نه بس چې به امتحان دی والله د ژوند کوم ارمانونه م راوړي دلته دې ملک ته زمونږ به زندګي بدل شي بچو زندګي به هم بدل شي دلته رالو داسې نه به یې راسره وکړه دې زندګۍ زمونږ دی داسې حالات کوي ګیر کړو چې والله مونږ شته قرضونه ځان خلاص وو قسم په خدای نور قرضونه را باندې راوړي همداسې سوال مو الله ته کړی چې الله مه موندو انسان ته زه انسان نه غواړم غونډه پیچو مو واړه واړه بچیم دي شاته قسم دی هغوی سوچ راغوستی چې سبا به هغوی بیا د چا په در کې ودرېږي چا به محتاجه کېږي چا ته به سوال کوي دا د جومات نوم راووتم قسم دی خو دا ګاډی چلول هله خوند نه کوي ډېر زیات یې ستړي کړو 150 روپۍ کېږي په دې حالاتو کې هغې کې پېټرول واچو والله داسې یو چې څټ ته لاړ شو خو څومره زما دا ویډیو مې چا ته اوسه پورې چا ته دا نه دي ویلي چې په دې لایک وکړئ یا په دې کمنټ وکړئ یا شیر کړئ خو د الله د رضا دپاره د الله د کور نه راوتم د جمعې ورځ ده داسې څوک مسلمان په دې سعودي عرب کې پاتې کېږي چې دا ویزه راله روغه کړي زه به یې غول جارو کوم غول دا ویزه راله روغه کړي د مور مې ډېر پټ ارمان دی د لیدو خبر راسره نشي کولی بس جاړي په مخه جاړي د ټلیفون کور ته وکړو خو داسې څوک مسلمان یي که نه دا ویزه راله روغ یي که نه نو په وطن کې به یې زما بچي غول جارو کوي او دلته به یې زه غول جارو کوم دا ټول د موږ او تاسې د مشرانو او د موږ او تاسې د حاکمانو د بېباکۍ د پرنالتۍ د جهالت او د غلامۍ له وجې دغسې حالت راغلی ده چې په کوزه پښتونخوا کې او په بره افغانستان کې مکمل ځوانان دغسې برباد تباه او برباد سو دغه اوسني حاکمانو باندې دغونه هغه کوو چې خدای روی ته وګورئ تاسې دغه ظلم نور زیاتېره له دې ملت سره ونه کوي بس ډېر ظلم له دې ځوانانو سره له دې ملت سره ډېر ځوانان په دغه ارمانو باندې سره لاړل خاورې یې ریسول سره چې دوی به د ارامۍ یوه ورځ ژوند وکړي سره اوس خدای واک تاسې ته لاس کې درکړی ده لږ ذره مو د خپل ګریوانو کې سر کته کوي چې تاسې تنها د خپل دغه ځان او د خپل ضمیر سره نه بلکې د ټول ملت نو د ملت سره ظلم ونه کوي خپلو شهیدانو سره ظلم ونه کوي هغه ځوانان چې د دې نظام پر راوستو باندې خپلې ځوانۍ قرباني کړي هغوی سره ظلم ونه کوي نور پاک او مهربانه رب سپارم د خدای په امان